کوتل کې سرکاري سکولونو لخوا داخله مهم په حواله د خبرتیا لاریون چې پکې د سیمې سیاسي سماجي او محکمه تعلیم افسرانو شرکت کړی دی. په سرخار لنډي کوتل کې د سرکاري سکولونو لخوا هر بچی په سکول کې تعلیم د انسان حق دی او بابا ما سکول ته بوزه په نوم د خبرتیا لاریون چې پکې د محکمه تعلیم افسران د سکول ماشومان او د لنډي کوتل ایډیشنل اسسټنټ کمشنر رمیز علي شاه او چیرمن شاه خالد شریک وو. لاریون په اختتام د هسپتال اکرا چوک کې د خبرو په محال دوی وویل چې دغه مشینی دور کې ممکن نه ده چې کوم بچی د تعلیم د زیور څخه بې برخې پاتې شي. مور پلار لا پکار دی چې خپل بچی خونزی ته راواستوي. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस तरह आप इस तरह की कैंपेन्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को हमने मोटिवेट करना है स्कूल में दाखिले के लिए, क्योंकि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हमारे बहुत ज़्यादा हैं. हम इन्हें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से वो हमारे हक में और हमारे मुल्क के फ्यूचर के लिए और ख़ासकर ट्राइबल एरियाज़ के फ्यूचर के लिए इट विल बी अ गुड ओमन फॉर द डेवलपमेंट. علم رڼا ده او د پړه لیکه خیبر پښتونخوا د نارې لاندې څنګه چې په ټوله خیبر پښتونخوا کې او بیا لنډي کوتل سب ډیویژن کې د نوي کال د داخلي مهم شروع دی. همدغسې نن ګاګر سکول د داخلي مهم د واک تابع کړی وه چې په دې کې د علاقې مشرانو انتظامیه او ماشومانو هغه وکړه. دغه واک او دغه مقصد دا دی چې چېرته ماشومان د سکولونه بهر دي چې هغه موږ سکولو له راولو او په سکولو کې داخل کړو او موږ هغه لیټرسي شره چې ده هغه زیاته کړو. خو بهرحال نو که موږ خپل کوشش بھرپور کوو انشاءالله چې په نیر فیوچر کې به که خیر وي هر یو بچی له چې که هغه د میډل دی که هغه د های لیول دی هغه له به که خیر دا فیسیلیټي موږ پرووایډ کوو انشاءالله. مونږ ټولو ځوانان د خواسته چې لوډ شي ډور ټو ډور کمپاین وشي هر یو کلی محله جمعات کې اعلانونه وشي چې داسې ماشومان چې کم دي د سکول قابل شوي دي د سکول سبق ویلو چې هغه راولي خپلو سکولونو ته خو یو ماشوم داسې پاتې نه شي چې هغه سبق نه محرومه پاتې شي. تقریبا موږ هر کال د داخلي مهم چلوو وخت کوو هغې په وجه چې خلکو ته معلومات وشي و موږ سره په سرکاري سکولونو کې بچي داخل کړي ځکه چې نن سبا سرکاري سکول د یو په یو هغه باندې نه چا نه کم نه دی. نو زه دا والدینو ته دا ریکویسټ کوم او د علاقې خلکو مشرانو ته دا ریکویسټ کوم چې راشي او موږ سره په سرکاري سکولونو کې بچي خپل ماشومان داخل کړي او په موږ د هر قسم اعتماد هغه وساتي. جهالت ختمېدل غواړو او علم خورول غواړو. دا تاسو وینو چې د ګاګرې میډل سکول چې کوم ماشومان دي دغو راغلي او د داخله مهم په سلسله کې کور په کور کوڅه په کوڅه ګرځېږي چې خپل بچي په ګورنمنټ سکولونو کې داخل کړي. د کیمرامین هجرت علي افریدي سره خلیل جبران، خیبر نیوز، لنډي کوتل.